الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. تر حمد صلاة و سلام وروسته د هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان متدین ولسه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نړیوالو ته زمون پیغام، موږ د نړۍ ټولو ملتونو ته د انسانیت، شرف، ازادي او سولې پیغام لرو. البته هغه څوک چې زمونږ په ځمکو هجوم راوړي، زمونږ ملت ورڅخه شړي او زمونږ د اولادونو په وژنه لاس پورې کوي، زمونږ د پرمختګ وسایل لنګوي، دې ته باید موږ غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. لله الحمد په سلو کلونو کې زمونږ ملت او زمونږ قوم اشغالګرانو ته د عبرت درس ورکړی دی. لوی برطانیې او په همدې توګه اتحاد جماهیر شوروي او د صلیب لښکرو ته. خو البته موږ د دې په خاطر چې د ځمکې مخ له خیر ښېګڼې او محبت څخه ډکي، په دې توګه چې نه دلته ظلم او تیره وي او نه مظلوم او نه کمزوری انسان، نه جګړې او نه لنګولي او نه هیتروجني بمونه چې بشریت ته د پای ټکی ږدي، تعمیرونه لنګوي، لارې او بندونه ورانوي. ښه نو چې د ځمکې په مخ انسان ونه اوسي، نو د تعمیراتو، ابادیو، سړکونو، موټرو او سامانونو به څه ارزښت وي؟ موږ باید لویدیځو ولسونو ته په دې سترګه وګورو چې دوی موږ ته اړتیا لري او موږ دوی ته اړتیا لرو. موږ د دې صنعت د فابریکو او سامان آلاتو ته اړ یو تر څو خپلې طبیعي زیرمې پرې راوباسو او خپلې شاړې ځمکې پرې ودانې کړو، اوبه مو مهارې کړو. د مادي هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره موږ د دې تخنیک او ټکنالوژۍ ته ضرورت لرو. همدارنګه لویدیځوال موږ ته اړتیا لري تر څو یې د کائناتو له رب سره اشنا کړو، د الله پیام سره یې اشنا کړو، انسانیت سره یې اشنا کړو، شرف سره یې اشنا کړو، سولې سره یې اشنا کړو او له ازادۍ سره یې اشنا کړو او دې ته د انساني چلن لارې ورښیو او په همدې توګه له برمنتوب نه، له ارز نه، له وحشت نه، له بربریت نه دوی را وباسو او په دې قانع کړو چې نور ملتونه هم د هوسا ژوند حق لري تر څو د ځمکې مخ له امن، امان، سولې او استقلال څخه ډک وي. الله تعالی دې زمونږ ملت چې د نړۍ په ګوټ کې وي الله دې ژوندی لري، الله دې له فقر نه، له بدبختۍ نه، له جهل نه، د الله پاک له کفر نه الله پاک دې زمونږ ملت وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.